د وطن میډیا قدرمن لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه او مهم خبر. پاکستان هیواد ته د قاچاقیدونکي وسلې نیول شوي. پکتیکا انګور اډې دروازه کې طالبانو ځواکونو له لوري 38 میله وسلې نیول شوي او نن د بیت المال مسؤلینو ته وسپارل شوي. د پکتیکا ولایت ګمرک مسؤل مولوي سیف الرحمن طیب وویل چې 13 ورځې د پکتیکا ولایت انګور اډې دروازه کې د دوی سرتیرو 38 میله وسلې چې په ډاکټسن موټر کې ډیر په مهارت سره تر پیازو لاندې ځای پر ځای شوي وي چې امپور کارمیلیان تفنګچې او مرمۍ پکې شامل وي نیولې دي. ملا محمد ایوب متقي وویل چې دوی به هیڅ چاته د دې اجازه ورنه کړي چې د هیواد وسلې او نور توکي ګاونډي هیوادونو ته انتقال کړي. متقي زیاته کړه هر هغه څوک چې په هیواد کې دا ډول غیر قانوني او ناوړه کړنې ترسره کوي له هغوی سره به قانوني چلند وشي. بل لور ته بیا نیول شوی کس هم خپل جرم مني او زیاتوي چې دغه وسلې له غزني ولایت څخه ګاونډي هیواد یعنی پاکستان ته انتقالولې چې د انګور اډې په بارډر کې د طالبانو سرتیرو لوري له وسلو سره یو ځای نیول شوی. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د دې ولایت بیلابیلو سیمو کې وسلې او اوسپنه او نور قیمتي توکي چې ګاونډي هیواد پاکستان ته قاچاقېدل نیول شوي دي. قدرمن لیدونکو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.